Well, probably not very much directly. د تحریک طالبان پاکستان لپاره ښایي دا کومه مخامخ پایله ونه لري. زما موخه دا ده چې دغه بندیزونه ځینې خلکو باندې بندیزونه لګوي، خو تاسو پوهیږئ چې تحریک طالبان ښایي امریکا کې بانکي حسابونه ونه لري. که دوی دلته بانکي حسابونه درلودلای، بیا د امریکا حکومت کولای شول چې په تحریک طالبان باندې د دغو بندیزونو له لارې فشار راوړي. زه فکر کوم دا بندیزونه هغه څه دي چې پاکستان به یې وستایي، خو دا بندیزونه د طالبانو لپاره یو پیغام لري. د هغو لپاره پیغام دا دی چې که دوی د تحریک طالبان غړو ته پناه ورکوي، د دې معنا دا ده چې طالبان د امریکا سره خپلې ترسره شویو کړنو ژمنو څخه سرغړونه کوي او ترهګرو ته اجازه ورکوي چې د دوی د خاورې پر نورو بریدونه وکړي. Yeah, so I'm coming actually to those two angles of the topic. زه دغه بحث ته راځم. یو څو ورځې کېږي چې تحریک طالبان پاکستان کې خپلو بریدونو بیا پیلولو اعلان کړی. آیا یاد بندیزونه د دوی لخوا د بریدونو د اعلان سره تړاو لري او کوم بل دلیل لري؟ I really don't know the answer to that. زه یقینا د دې په ځواب نه پوهیږم. دا د امریکا د حکومت دننه موضوع ده. ښایي دا یوازې اټکلونه دي، خو که تحریک طالبان په پاکستان کې د بریدونو پیلولو اعلان نه وي کړی، ښایي امریکا هم دوی د ترهګرو په لیست کې نه وي شامل کړي. خو سړی دا نشي ویلی چې امریکا اوس دوی ځکه په دې لیست کې شامل کړل چې دوی اوربند کړی. Is the US has taken this step with coordination in coordination with آیا امریکا د پاکستان سره په همغږۍ دغه افراد د ترهګرو په لیست کې شامل کړي؟ په دې تړاو د امریکا د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې امریکا غواړي یقیني کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد ونه کارول شي. امریکا طالبانو ته دغه خبرې له لارې څه ډول پیغام ورکول غواړي؟ I think that is likely. I can't say I know it. زه فکر کوم دا ممکنه ده. زه دا نشم ویلی چې زه له دې خبر یم، ځکه زه دا مهال د امریکا په حکومت کې دنده نه لرم. خو دا روښانه ده چې طالبان د ترهګرۍ د کنټرول لپاره کافي اقدامات نه کوي. القاعدې اوس هم په افغانستان کې ده، داعش هم هلته دی، خو هغه د طالبانو سره جنګیږي. نو سړی ویلی شي چې طالبان داعش له دې عمله چې د دوی سره په جګړه کې دي د داعش د کنټرولولو هڅې کوي. خو القاعدې اوس هم په افغانستان کې شته. تاجکستان په افغانستان کې د دوی د مخالفو ګروپونو د موجودیت له امله اندېښمن دی. د ازبکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان هم هلته دي. ممکن د دې ګروپونو ځینې د طالبانو د محدود وړتیا له امله هلته وي، خو په ټوله کې او په ځانګړي ډول تحریک طالبان پاکستان په اړه زه د طالبانو لخوا د دې ګروپونو د فعالیت د کنټرولولو هڅه نه ګورم. Like I just want to take your take on this. Like تاسو اگر چې د امریکا په حکومت کې نه یې، خو زه غواړم په دې اړه ستاسو نظر واخلم. دا پیغام د طالبانو او امریکا د اړیکو لپاره څه معنا لري؟ Well, there isn't much relationship to begin with. چې که رښتیا ووایم د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم اړیکه نشته. زما موخه دا ده چې د دواړو اړخونو ترمنځ به تماسونه ښایي دوام وکړي. د دې اقدام معنا دا ده چې امریکا اوس هم د طالبانو د کړنو په اړه زیاته اندېښمنه ده. هغه پیغام چې دوی د امریکا د حکومت لخوا ترلاسه کړی هغه دا دی چې که طالبان په رسمیت پیژندنه غواړي، دوی اړ دي چې د بشر حقونو، ترهګرۍ او د ښځو په تړاو خپل اقدامات بهتره کاندي. د امریکا د حکومت اوسنۍ اعلامیه د طالبانو لپاره د امریکا هغه پیغام چې له پخوا یې دوی ته ورکوي لا پسې پیاوړی کوي، اگر چې طالبانو دغه تورونه رد کړي دي. Taliban, although they have rejected that د امریکا د اعلامیې دا برخه چې ویلي دي چې امریکا به یقیني کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد ونه کارول شي، په خپله د طالبانو لپاره څومره ناوړه خبر دی؟ دا سخته ده چې سړی ورته ځواب وایي. دا له دې سره تړاو لري چې طالبان ورته له رواني اړخه څه ځواب وایي. زه فکر نه کوم د امریکا دا خبره به په طالبانو کې کوم تغییر رامنځته کړي.